طالبانو امریکا او ملګرو ته خبرداري ورکړې چې د توافقنامې محتویات عملي کړي کنه سخت غبرګون سره به مخ شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې امریکا په ځلونو په ډیر کار ډول له هغه هوکړې سرغړونه کړې چې د دواړو لورو ترمنځ د روان کال د فبرवरी میاشتې په 9مه په دوحه کې لاسلیک شو. طالبانو په خبره کړې اعلامیه کې زیاته کړې چې دوی له امریکا سره تر اوسه پورې په خپل ټولو ژمنو عمل کړی او ان په ځینو برخو کې نرمښت هم ښودلی دی. طالبان وایي امریکا هوکړه کړې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې به عملیات نه ترسره کوي، چاپې به نه وهي، لومړی به 15,000 بندیان خوشي کوي او له هغه وروسته به په بین افغاني خبرو کې پر اوربند او نورو مسایلو خبرې کیږي چې تر اوسه پورې امریکا د هوکړې دغه موارد نه دي عملي کړي. طالبانو له امریکا غوښتي چې پر خپل ټولو ژمنو عمل وکړي او د سرغړونې په صورت کې به دوی هم په ورته اقدام لاس پورې کړي او له سخت غبرګون سره به مخ کړي. ټاکل شوی و چې له امریکا سره د طالبانو تر هوکړې وروسته ژر بین الافغاني خبرې پیل شي، خو تر اوسه د کابل ادارې د خپلمنځي اختلافاتو له امله دا بهیر نه دی پیل شوی.